الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. په مخکې آیاتونو کې د معاملاتو څخه احکام بیانېدل چې د ټولو نه اول آیاتو آیت الدین یا آیت المداینه چې هغې کې د قرض متعلق او د دین متعلق څه احکام بیانېدل چې تاسو کله معامله په قرض کوئ نو هغې کې دوه کاره کوئ، یو کتابت کوئ او دویم په هغې باندې ګواه مقرروئ. او په دویم آیات کې به مسله د سفر وه چې کله په سفر باندې روانې او څه ضرورت اسباب یا د دنیا پیسو ته راغی او د بل ملګري نه د قرض په صورت کې څه غواړي او کتابت نشي کېدی، سفر وي، ګواه نه وي، نو بیا ګاڼه وکوي او د ګاڼې څه مسایل او احکامات بیان شول. اوس دا درې آیاتونه د صورت اخري آیاتونه دي او په دې درې آیاتونو کې بیا د ټول صورت خلاصه بیانېږي چې په مخ کې آیاتونو کې ډېر زیات احکامات بیان شول. یو خدای اعتراض راته د بعضې منافقینو د خوانا، یهود و نصاراو د خوانا چې دا دومره تفصیلی احکام په صورت بقره کې بیان شو چې د لمونځ حکم بیان شو، د زکات بیان شو، دغه شان روژه بیان شوه، ورسره حلال او حرام بیان شول، د توحید کلمه او د توحید اقسام بیان شول، قبلی خبره وشوه، د قبلی ته د تبدیلی خبره وشوه، د قشان د قصاص د نفاس خبره وشوه او بیا وروستو پکې حج او عمره، د قشان نکاح، طلاق، خلع، ایلا، عدت، د احکامات بیان شول. نو یهود و نصاراو د قشان منافقینو دا اشکال کاوه او دا سوال کاوه چې په دې به څوک عمل کوي؟ دا خو ډېر ګران احکامات دي، ګران مسائل دي او ګرانې خبرې دي، دا خو په خپل عمل کې راوستل ناممکن دي. نو د هغې جواب رب العالمین وکړه چې دې باندې عمل رسول الله کړی دی او بیا یو رسول نه بلکې دا احکامات الهیه دي د آدم علیه السلام نه راواخله تر آخري نبي پورې او هغې نه تعبیر وکړه په آمن الرسول بما انزل الیه. او بیا که څوک دا اشکال کی چې انبیا خو د لوړو درجو والی، لوړو همتونو والی، حفصلی د هغوی مضبوطی، درجی مضبوطی، لہذا هغوی خو لوی خلق دي
هغوی پی عمل کولی شي. ورسره دام او فرمایل چې یوازې هغوی عمل نه بلکې والمؤمنون او مؤمنانو په دې باندې عمل کړی چې صحابه کرامو او ډېر په ښایسته طریقې سره عمل کړی دی او د امت دپاره یو ښایسته نمونه پیدا شوې ده. او دقه شان صحابو نه بعدم کل من آمن بالله، هر څوک چې په الله ایمان راوړي مخکې تیر شوي هغوی ټولو په دې باندې عمل کړی دی. او دا عمل کول انسان ته بعضې وخت کې د شیطان یا د نفس د وجې نه ګران او مشکل وي، لیکن چې کله محبت د الله د انسان په زړه کې وي او دا عقیده د یو انسان وي چې ما باندې به مرګ راځي، رب العالمین سره به زما ملاقات وي او حساب به را سره کیږي، نو دا ټول اعمال بیا اسانه دي. نن که مونږ وګورو دا د مونږ سورت بقره ختمه کړه او تقریبا یو کال پکې مونږ ولګولو. دا څه ملګري ډېر په پابندۍ سره کېناستل، سره د ډېرو کارونو نه هر څه پرېښودل. هغه ملګرو باندې وخت تیر شو چې په حجرو کې ناستو، په لارو کوڅو کې ناستو، په ګپو شپو موبایلونو کې وختونه تیر کړل. د هغوی وخت ضایع شو، هغوی خپل وخت برباد کړ، هغوی ډېر نقصان وکړ. او بعضې ملګري ډېر په مینه محبت سره د ستومانتیا نه، سره د ستړیوالي نه، سره د دنیا د نورو مشاغلو او کارونو نه بیا هم نیمه ګنټه او 40 منټه 45 منټه کېناستل، په دوی باندې هم دا وخت تیر شو. لیکن د دغه ملګرو دا وخت قیمتي شو، دا رب العالمین سره جمع شو او په دې باندې به یو ورځ داسې راشي چې دا بنده به ډېر زیات خوشحالي په دې باندې او ډېره به فایده ورته میلاو شي. نو دقه شان د احکامات دي زموږ تیره زندګي تیره شوې ده، مونږ که عمل کړی ښه م کړی او که بد م کړی، که هغې د وجې نه مونږ ته تکلیف میلاو شي او که مونږ ته مزه میلاو شوي. بعضې اوقاتو کې به یو ګناه وکړي، هغه عارضي مزه او خوند به توالي، هغه عارضي مزه او خوند به تیر شي او ختم شي، لیکن د ګناه چې کوم بوج دی هغه به باقي پاتې، د هغې به تا سره حساب کیږي، د هغې به ستا نه تپوس کیږي او د هغې به ته جواب ورکړي. هر څه به تیر شي، که ښه دي کړي او که بد دي کړي، لیکن نیک اعمال هغه دي چې ستا د فایدې دي، ستا دپاره د کامیابۍ یو ذریعه ده. رب العالمین ستا نه په نیکو اعمالو سره خوشحالیږي او هغې سره ستا د کامیابۍ او د فلاح فیصله کیږي. او هر چې بد عمال دی دا د تباهۍ ذریعه ده، دا یو عظیم نقصان دی، دا یو لوی خسران دی، دا داسې ناکامي ده چې دا ناکامي بیا ختمېدو والا نه ده. نو رب العالمین دغه طرف ته هم پکې اشاره وکړه. دغه شان تفسیر کبیر والا لیکي امام رازی صاحب چې په دې آیاتونو کې او دغه شان په دغه یو آیات کې رب العالمین هغه غټو غټو مسلو ته اشاره وکړه. یو د الله علم دی، نو په هغې کې اشاره وکړه رب العالمین چې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه. بل د الله بادشاهي ده، نو هغې طرف ته اشاره وکړه فلله ما فی السماوات و ما فی الارض. بل د رب العالمین قدرت دی، نو په هغې کې اشاره وکړه والله علی کل شیء قدیر. نو هغه لوی لوی مسایل چې کوم هغه رب العالمین په دې کې بیان کړل. بیا په دې صورت کې یو د توحید مسله بیان شوه، نو هغې طرف ته اشاره وشوه فلله ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم پکې د رسالت د نبی خبره وشوه او د هغې د فایدې دپاره ډېر واقعات بیان شول، نو هغې طرف ته اشاره په دویم آیات کې ده چې آمن الرسول بما انزل الیه. بیا چې انسان کم عمل کړی دی، کومه دعا یې غوښتې ده، نو ورپسې اخري آیات کې رب العالمین فرمایي چې ستاسو کومې دعاګانې دي، رب العالمین ستاسو دعاګانې قبول کړي دي، ستاسو دپاره جمع شوي دي او ستاسو د نیکو اعمالو رب العالمین قدردان دی. اوس په دې آیات کریمه کې چې کوم نن زموږ درس دی، په دې کې رب العالمین د توحید مسله بیانوي او یو عظیمي خبرې ته پکې اشاره کوي او هغه دا خبره ده، رب العالمین فرمایي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اره خبره که تاسو یې په زړه کې پټه ساتئ او که بهر یې راښکاره کوئ، د دې ټولو حساب به رب العالمین تاسو سره ضرور کوي. چې کله د آیات کریمه نازل شو، صحابه کرام رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. د مسند امام احمد حدیث دی، د قشان امام مسلم په کتاب الایمان کې راخستی دی
صحابه رالل او په زنګنونو باندې کېناستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او وی فرمایل چې اے د الله نبی مخکې چې کوم احکامات نازل شوي و منځو روژه وه زکات و حج و هغه مونږ ادا کولو او د هغې ادایي مونږ ته اسانه وه او مونږ په مینه محبت هغې ته آمنا او سلمنا ویلی و لیکن اوس داسې حکم نازل شوی دی چې دا زمونږ د وس مطابق نه دی مونږ خو د دې اختیار نه لرو زمونږ په برداشت او وس کې خدا نشته چې رب العالمین فرمایي چې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه چې په زړه کې ستا یو خبره تېره شي یو وسوسه تېره شي رب العالمین فرمایي چې یحاسبکم به الله تاسو سره به حساب کیږي رب العالمین به زمونږ نه تپوس کوي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي چې تاسو داسې خبره مه کوئ دا خو تاسو داسې خبره کوئ لکه څرنګه چې د مخکې دوو کتابونو ورکړی شوو والا دا خبرې کړې وه یهود او نصوارو دا خبره کړې وه چې هغوی به ویلي چې سمعنا مونږ خبره واورېده او عصینا او مونږ نافرماني کوو موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه وی تاسو هم دا خبره دقه شان معلومیږي بلکې تاسو دا خبره کوئ چې سمعنا مونږ دا واورېدله و اطعنا مونږ تابعداري کوو غفرانک یا الله مونږ ته بخښنه وکړي که زمونږ نه کم نقصان شوي کومه کوتاهي شوي او په عمل کې کومه کمزوري شوي د هغې بخښنه درنه غواړو الیک المصیر او تا طرف ته زمونږ رجوع ده تا طرف ته به درګرځو او تا طرف ته زمونږ اخري ارامګاه ده دقه شان خبره وکړي صحابو چې کله دا خبره واورېده دقه شاني ویلي چې سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو ورپسې رستو آیات کریمه رب العالمین نازل ک چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا کم صحابه چې تپوس کی چې زمونږ په زړونو کې کمی خبرې تیریږي او رب العالمین فرمایلی چې یحاسبکم به الله دقه حکم منسوخ شو او بعض علماوی چې نه دا منسوخ شوی نه دی بلکې د یحاسبکم به الله یو تفسیر رب العالمین وکړ هغه یو عام حکم او هغه مقید که یا یو هغه اجمالی حکم او د هغې تفصیل بیان شو نور علماء هم د دې اشکال مختلف جوابونه کړي دي یو جواب خدا چې دا جمله منسوخه ده په رستو آیات کریمه باندې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها رب العالمین یو بنده نه مکلف کوي مگر د هغه د وس مطابق لکه رستو بل آیات کریمه راځي رب کریم فرمائی فتقوا الله ما استطعتم تاسو یره د الله نه وکړئ څومره چې ستاسو طاقت وي د طاقت مطابق رب العالمین نه ویریږئ او ستاسو د طاقت نه سوا رب العالمین تاسو بیا نه نیسي چې د کله حج په موقع باندې یو ځله مونږ طواف کاوه او زما رومبی طواف و چې کلم طواف کاوه نو په طواف کې به مطاف کې ښځې هم ګرځېدلې نو دې طرف ته زما سوچ لاړه بعضې داسې مزدورکار خلک مونږ وکتل چې سعودي ته تلي و د مزدورۍ دپاره د دین نه خبر نه حج ته راغلي و لیکن د مزدورۍ نه راغلي و د حج قدر ورسره دومره نه و هغوی په هغه طواف کې پوره خیال نه ساته د احکام شرعیو بعضې زنانه به یو ځای ګرځېدلې نو دا خبرې ته زما سوچ شو زه ډېر زیاته فکرمند کړم چې کله بهر ووتو نو هلته وړې وړې غرفې لګېدلې دي وړې وړې کمرې دي هغې کې مفتیان ناست دي او دا خلک دې د مسلو تپوس کوي نو یو یمنی سړی او هغه ورغی او تپوس یې وکړه د دغې مسلې باره کې زما ورته ذهن واورېده چې دا ګوره په دې مطاف کې موږ سره ښځې ګرځي بعضې وخت کې بعضې وخت کې ځوانې جنکې موږ هم کمزوري یو ضعیفه یو اگر چې ته به ټوله توجه رب العالمین ته وارې ځکه کعبې خوا د انسان ډېر زیات یېرېږي نو هغه عالم ورته په یو ټکي جواب ورکوي فتقوا الله ما استطعتم تاسو د الله نه یره ورکړئ څومره چې ستاسو طاقت دي ځکه په مطاف کې چې انسان ګرځي داسې لکه د خلکو سمندره چې چا پسې روان شي نو 10 منټه یا 20 منټه د هغه نه بیا ته جدا کېدی هم نشي بلکل نښتی به یې ورپورې نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې هغه ورته ډېر ښایسته جواب ورکړه چې فتقوا الله ما استطعتم د الله نه داسې یره وکړه چې څومره ستا طاقت وي د ستا طاقت نه بره تا ته رب العالمین حکم په تا باندې نه اچوي
ته په هغې باندې بیا مسؤول نه رب العالمین ستانه د هغې سوال نه کوي. دغه شان یو حدیث کې راځي یو صحابي راغی نبی پاک علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې بعضې اوقاتو کې مونږ ته داسې وسوسې راځي چې مونږ ویو چې مونږ مړه شو خو دا خبره دې زمونږ په خولې باندې ښکاره نه شي، زمونږ د خولې نه دا خبره راونوځي او مونږ کوشش هم دا کوو چې زمونږ د ذهن او سوچ نه دا خبره ووځي. کله کله د کفر مسله راشي، کله کله د شرک خبره راشي، کله کله بله د یو ګناه خبره راشي. نو نبی پاک علیه صلات وسلام وفرمایل چې تاسو مه خفه کیږئ بلکې ذلک صریح الایمان، دقه وسوسې چې کم انسان ته راځي دا د ایمان مسله ده او دینه دا پته لګي چې دا کامل مؤمن دی. ځکه بل حدیث کې نبی پاک علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې شیطان په آباد کور کې دیره کیږي، په وران کور کې نه دیره کیږي. علما فقها د دې حدیث باره کې فرمایي چې شیطان اوله حمله د انسان په ایمان باندې چې د انسان نه ایمان والی او دا انسان په کفر کې مبتلا کی، دا انسان په شرک کې مبتلا کی، او چې کله یو انسان سره ایمان ختم شو، ایمان ته نه واخیستلی شو، ایمان ته نه سلب شو، نو به نور اعمال که دا ډیر زیات کی دته په دې باندې فایده نه میلاویږي. ځکه هغه یو واقعه ده، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو راهب ملاقات ته ورغی چې کله ملاقات کیږي نو عمر فاروق جاړي، د سترګو نه اوښکې بهیږي. ملګري تپوس کوي چې ګوره دغه ستا ملاقات ته راغی، ډېر په مینه محبت راغی او ته جاړي. وایي زه دې خبرې فکرمند کم چې د ګوره ډېر عبادت کړی دی او د اوښکې بهیولي دي او د ډېر عبادت د وجې نه د بدن کمزوری شوی دی، رنگ زیړ شوی دی، لیکن لارې خطا ده، لارې غلطه ده، اتباع د نبی ورکې نشته، په بل طرف روان دی، نو لہذا د عمل ضایع دی. سورت غاشیه کې هم راځي عاملة ناصبه، ډیر داسې کسان به چې په عملونو باندې به ځان ستړی کړي خو تسلا نارا حامیه، داخل بشي ګرم اور ته. ولې؟ هغوی کې ایمان نه، چې کله انسان کې ایمان نه وي نو د هغه یو عمل هم نه قبلیږي. بعضې زموږ عوام ملګري او د دین نه خبره خلک یو خبره کوي، وایي مره وایي دغې اوس دور مسلمانانو نه خو یهودیان هم ښه دي، د دوی نه خو هندوان هم ښه دي، دوکه نه کوي، ملاوت نه کوي، دروغ نه وایي، بل مسلمان ته تکلیف نه رسوي. دا ډېره د قمقلتوب خبره ده او د حماقت خبره ده او ډېره د سوچ خبره ده. الکه د مسلمان نه هیڅوک هم ښه نشي کېدلی. مسلمان سره کلمه ده، مسلمان سره ایمان دی او دته دشمن متوجه دی چې هغه شیطان او نفس دی او هر وخت په ده باندې دا کوشش کوي چې په غلطه لاره باندې روان کي. نو هر څوک چې دا خبره کوي هغه منع کول پکار دي او که نه منع کیږي نو بیا ورته دا خبره کول پکار دي چې دغه یهود او نصوارا او هندوان بستانه ښیي زمونږ نه ښه نه دي. الحمدلله مونږ سره ایمان دی، الحمدلله مونږ سره هغه دین دی چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام راوړی دی. یو روایت کې راځي او دقه شان د 14 سپارې ابتدایي آیاتونه چې دي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، د دې شان نزول باره کې امام ابن کثیر لیکي چې په جهنم کې به بعضې کافر بعضې مسلمان ته تان ورکي، په غیرت کې به راولي چې تاسو خو ځان ته ایمان والا ویلي، تاسو خو ځان ته د نبي منونکي ویلي او ځان ته د الله والا ویلي، توحید کلمه م ویلي، نو تاسو څه فایده وکړه؟ تاسو هم په اور کې سوځئ او دا د مونږ کافر یو، یهودي او نصواره یا هندوان یو، مونږ هم سوځو. وایي دغه وخت کې به د رب العالمین غیرت په جوش کې راشي او اعلان به وکړي چې چا صرف کلمه هم ویلې ده او په جهنم کې پراتی دا ټول راوباسه. وی دغه وخت کې به کفار ډېر زیات ارمان وکړي چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا، کاش چې دا کلمه مونږ هم ویلی وی، نن به مونږ ته هم نجات میلاو شوی وي. خو دا نجات به ډېر وختونه پس وي، ځکه صرف په کلمې باندې چې نور اعمال نه وي جنت شته، داسې نه چې همیشه به په جهنم کې، لیکن جهنم نه به کله راوځي د دې هېڅ پته نه لګېږي. نو رب العالمین په دې آیات کریمه کې وفرمایل چې یحاسبکم به الله، هغه وسوسې
چې تاسو یې پټوئ په هغې به د سره حساب کوم. وروسته وفرمیل چې نه الله رب العزت تاسو نه مکلف کوي په هغه احکاماتو چې کوم ستاسو په وس کې نه وي. چې کله ستاسو په وس کې وي ستاسو په اختیار کې وي نو بیا به رب العالمین تاسو سره په هغې باندې حساب کوي. دغه شان امام ابن کثیر دویم جواب دا کړی دی چې یو محاسبه ده او بل عذاب دی. حساب به د عرش کیږي، تپوس به د عرش کیږي، د خبم کیږي او د بدم کیږي. کتا عمل کړی وي د هغې هم کیږي او کتا په زړه کې پټ ساتلی وي د هغې هم کیږي. او دې ته ویلی شي د رب العالمین هغه کامل علم. په دنیا کې خو انسان اسم د الله منونکی دی او د الله د علم نه متاثره دی او د الله علم او قدرت مني. چې کله آخرت شي رب العالمین به ورته وفرمایي چې په فلانکۍ ورځ په فلانکي وخت ستا په سوچ کې دا خبره تیره شوې وه یا ښه وه یا بده وه، نو دا انسان به حیران شي چې دا خبره خو ما ظاهره کړې نه وه. ګوره د الله دومره اوچت علم دی چې دومره موده تیره شوه بیا هم رب العالمین ته هغه یاده ده. نو رب العالمین به تا سره حساب کوي لیکن بیا په وسوسو باندې عذاب نشته. دې ته ویلی شي هغه عرض پیشي لکه رستو آیات کریمه راځي اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، یا الله مونږ سره حساب یسیر وکړي. عایشه صدیقه تپوس که چې حساب یسیر څه ته ویلی شي؟ دې ته عرض د اعمالو ویلی شي. تا څه ګناهونه کړي دي تا ته رب العالمین هغه پیش کړي چې فلانکۍ ګناه دې کړی، فلانکۍ دې کړي، فلانکۍ غلط سوچ دې کړی او فلانکۍ غلط فکر دې کړی په ذهن کې دی د ګناه یو منصوبه جوړه کړې وه، دا ټول به تا باندې پیش کي او بیا به ته رب العالمین وایي چې بیا مې بخلی مې. یو روایت کې راځي یو بنده ته به رب العالمین وفرمایي چې تا دا ګناهونه کړي دي په دې مقام کې دي کړي دي، دا سوچونه د غلطو ګناهونو کړي دي او ډېر شی به وایي دا بنده به زړه کې وایي چې زه خو هلاک شوم، زه خو تباه شوم. ګور ارس رب العالمین ته مخې ته دي او ما ته دا را مخامخ کړل. بیا به ته رب العالمین وفرمایي د ده نه به څه اعمال بد د ده پټ کړي چې په دنیا کې مې په تا پرده اچولې وه او اوس مې در باندې پرده واچوله او تا ته مې بخښنه وکړه او بخښنې سره مې ستا ګناهونه په نیکو بدل کړل. وایي دا بنده به ورته وایي چې زما خو ډېر ګناهونه تا ونه ویلې. نو رب العالمین فرمایي چې ګوره دا بنده څومره حریص دی، اولی کوشش دا کوه چې ګناهونه پټ شي او چې مونږ ته نه پټ کړو اوس یې راښکاره کوي. ولې فایده یې وکتله ګناهونه یې په نیکو بدلیږي. رب العالمین به ورته وفرمایي چې ستا یو عمل هم نه ضایع کیږي، ستا ټول ګناهونه شته دی او ټول ګناهونه معلوم دي او هغه ټول هم په نیکو باندې بدل کړل. لیکن علما فرمایي چې دا هغه ګناهونه دي چې انسان پټ کړي، چې انسان په هغې باندې خفه شوی، چې د انسان زړه ته په هغې باندې دک میلاو شوی او د ایمان تقاضم دا ده او د ایمان نخم دا ده چې ګناه خو د انسان نه کیږي. انسان خو ډیر ضعیفه دی، انسان خو ډیر کمزوری دی، خو لیکن مؤمن او ایمان والا هغه دی چې د ګناه نه پس په ګناه خفه شي. ګناه ته نه وشوه، مونځ ته نه قضا شو یا بل څه ګناه وشوه په هغې باندې وجاري، د هغې باندې د ده زړه ته دک ورسیږي، غم ورسیږي، نو رب العالمین با بیا د ته په هغې باندې اجر ورکي او رب العالمین به په آخرت کې په هغه باندې پرده واچي. لیکن یو حدیث کریمه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول ګناهګار رب العالمین معاف کوي او بخښنه به ورته کوي الا المجاهرون، مگر هغه ګناهګار چې په جهر ګناه کوي، هغه ګناهګار چې په خپل ګناه فخر کوي، هغه ګناهګار چې خپله ګناه خلکو ته بیانوي. یو انسان دی پټه ګناه یې وکړه، دوکه یې وکړه، دروغ یې ویلي، غیبت یې وکړه، سود یې وکړه، بل څه بیا مجلس کې ناست دی او خلکو ته خپله یو قسمه ګناه نه کارنامه جوړه کړي، په خپل ځان باندې ګواهان زیاتوي. یا یو انسان دی هغه ګناه د خلکو په مخ کې کوي، ټي وي کور کې لګولې، ډش یې لګولې او غاټه جنډې د کور په سر لګولې ده چې د جومات نه ښکاري او د ټول کلي نه ښکاري، نو دا مجاهر دی. او بعض علما وایي ږیره کلول هم په دې کې راځي، که یو انسان ږیره کلی یا ډېره زیاته لنډۍ دا هم په دې کې راځي، رب العالمین به ده ته هم بخښنه نه کوي، ځکه دا هم یو ښکاره ګناه ده. په جومات کې هم دا وي، د خلکو په مخ کې مي، د کور په والاو په مخ کې مي، د خپلو په مخ کې مي او د پردو په مخ کې مي. لہذا د داسې ګناهونو نه چې هغه ښکارئ هغې نه ځان ساتل پکار دي. بقا انسان کمزوری دی، خامخا د هغه نه ګناه کیږي. نو د دې آیات کریمه دویمه معنا دا ده چې عرض به کیږي،
حساب به در سره کیږي لیکن حساب مستلزم او متضمن د عذاب نه دی چې خامخا ته به عذاب درکوي بلکې رب العالمین به تا ته خپل علم وښیي چې ګوره دا په فلانکي وخت کې تا دا ګناه کړې وه په فلانکي وخت کې تا دا د ګناه سوچ کړی او دا فکر دې کړی رب العالمین به ورته ذره ذره هر څه راښکاره کړي دویمه توجیه بعضې علماو دا کړې ده درېمه چې هغه انسان په هغه وسوسه او په هغه سوچ نیسي چې هغه عزم وکړي او هغه قصدن هغه سوچ په ذهن کې راولي بعض انسان به وي هغه به قصدن په خپل سوچ په وسوسو کې ډوب کې ځانه او هغه وسوسو ته به نورم اوږدوالی ورکي او هغې کې به فکر کوي او هغې نه به یو قسم خوند علي نو دقه شان وسوسې چې هغه د انسان قصدني بعضې وخت انسان دی وسوسه راشي نبی پاک علیه صلات وسلام فرمایي چې کله تا ته وسوسه راله دا د شیطان طرف نه ده لهذا ګز طرف ته درې ځل توکې واچوه لاړې توکه او اعوذ بالله ووایه او د هغې ځای نه پاڅېږه او هغه سوچ دې بدل که رب العالمین تا په هغې باندې نه نیسي لیکن که ته داسې کوې چې هغه سوچ تا ته د ګناه راغی هغه سوچ تا ته د یو پردی ښځې راغی یو د بل شي راغی او هغه نه بیا ته خوندونه علي او هغې نه ته مزې علي او هغو ته ښه په طبیعت کې کېناستي بیا د رب العالمین په دې باندې نیسي ځکه دا ستا قصدن دی دا ستا په مرضۍ باندې کیږي دا ستا په اختیار باندې کیږي لہذا غلط سوچونه غلط فکرونه دا به نه کوي بعضې فقها دا هم فرمایي چې انسان د خپلې بیبي سره کوروالی کوي او دا په سوچ کې د بلې ښځې سوچ راولي او د بلې ښځې تصویر راولي وایي د زنا وکړه د بدکاري وکړه ولې دی په خپل اختیار دغه سوچ راواسته دی په خپل اختیار دغه فکر راواسته او دې ته اوږدوالی ورکه لہذا وسوسې باندې ګوی گرفت نشته حساب نشته لیکن که سړی په خپله هغه اوږدی یا قصدن راولي یا قصدن موبایل کې یو شی ګوري او د هغې نه وسوسه راځي نو بیا په دې باندې گرفت شته یو حدیث کې هم راځي نبی پاک علیه صلات وسلام فرمایي چې انسان سره فرشتي دي هر څه لیکي لیکن جیسې په خولې نه راغلي هغه نه لیکي لیکن دومره دا چې کله یو انسان ښایسته سوچونه کوي دا سوچ کوي چې درس قرآن ته لاړ شم درس قرآن کې کینمه یاره لمانځه ته لاړ شمه او مونږ د لږ مخکې لاړ شم نفل وکړمه وایي د ده په خولې باندې د الفاظ نه راغلي فرشتي دې نه خبرېږي مګر د ده د خولې نه خوشبو راوځي خسته خسته بوی تی راوزی فرشتي په هغې باندې خوشحالیږي وایي د انسان ښه سوچ کوي او چې کله انسان د ګناه سوچ کوي د ګناه منصوبې برابري او دا یو سوچ او بل سوچ د غلا او د دروغ او د غیبتونو او یا یو بل څه د ګناه منصوبه جوړوي نو د ده د خولې نه بدبویي راځي بیا فرشتې د نه لرې ځي چې دا ګوره په بدو لارو روان دي یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه صلات وسلام فرمایي رب العالمین ډېر عدل والا دی انصاف والا دی چې کله تاسو په زړه کې د نیکۍ اراده وکړئ دا د اراده وکړه چې زه به ځم نن درس قرآن ته رب العالمین فرشتو ته وایي چې ته یو نیکي ولیکئ او چې کله بیا هغه نیک عمل هغه وکړي رب العالمین د هغې لس چنده ثواب ورکوي لیکن بل طرف ته انصاف ته ګوره تا اراده وکړه چې هلکه نن ځمه او د هوټل ته به لاړ شم او ټي وي به وګورم رب العالمین تا ته ګناه نه لیکي اگر که تا غلط سوچ وکړه غلط فکر دی وکړه لیکن چې کله ستا بدن تا سره موافقت وکړه او قدمونه دی په هغې طرف واخیستل او عمل دی شروع کړه نو بیا تا ته ګناه لیکي نو دلته مقصد دا دی چې هغه وسوسه چې ستا عمدن وي او قصدن دی وي نو په هغې ته نیسي رب العالمین او بل حدیث کې راځي چې رب العالمین په هغې وسوسې انسان نه نیسي ما لم تتکلم وتعمل تر څو چې د پې خبرې نه کړي او تر څو چې د هغه وسوسې مطابق د عمل نه کړي رب العالمین دا بنده په هغې باندې نه نیسي څلورمه توجیه امام قرطبي دا کړې ده چې دلته تبدو او تخفو دا د امورو د قبیلې نه دی مطلب د هغه اوامر ته مراد دي چې ښکاری کوي او پټ کوي د زړه وسوسې ته نه دي مراده بلکې هغه اعمال ځکه دا صفت د ښکاره کولو د پټولو دا د اعمالو دی یو انسان دی غلا کوي خو پټی کوي بل انسان ښکاره کوي یو انسان دی دروغ وي په پټه وي بل ښکاره وي یو انسان دی غیبت کوي په پټی کوي بل ښکاره کوي یا نور قسم ګناهونه دي مختلفه ټي وي ده یا بل شی دی یو انسان پټ ګوري او بل انسان ښکاره ګوري یو انسان په موبایل کې ګندګي ګوري ډرامې ګوري او دا فلمونه ګوري ښکاره ګوري او بل انسان دی په پټی ګوري نو دقه
سواره به رب العالمین خامخا نیسي که ته ګناه په پټه کې او که په ښکارۍ کې رب العالمین به تا خامخا نیسي یو حدیث پاک کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو انسان په پټه ګناهونه کوي د دنه د شر او د بدۍ یو څادر تاو شي او په خلکو کې به بدۍ مشهور شي مړه هر څوک وایي دا مړه دا سړی راباندې هسې بدي لګېږي او سپک سړی دی او بېکاره سړی دی او بعضې سړی داسې وي چې هغه په پټه نیک اعمال کوي د شپې تهجد کوي تلاوت کوي ذکر اذکار کوي نیک سړی دی رښتیا وایي د دروغو نه ځان ساتي معاملاتو کې ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي دوکه نه کوي غداري نه کوي سود نه کوي نو رب العالمین د دنه د حسن او د ښایست یو څادر تاو کړي هر چا باندې خوږ لګېږي یاره وایي دا فلانکې سړی د شکل نه به توري رنګ به یې داسې ښایسته نه وي شکل به یې ښایسته نه وي هر چا باندې به خوږ لګي د هر چا به ورسره مینې هغه د دغه د نیکو اعمالو د وجې نه ده نو رب العالمین فرمایي هر هغه بد او نیک عمله که ته ښکاره کوې او که ته پټې تا سره به خامخا د هغې حساب کېږي رب العالمین به د هغې تپوس تا نه کوي پنځمه توجیه بعضو علماو دا کړي چې دلته مراد دوستي د کفارو ده یو انسان دی ناس په پاکستان کې دی او مینې د انډیا والا سره ده مینې د برطانیې والا سره ده مینه او محبت د انډیا د فلم والا هغه چې کوم اداکاران دي د هغوی سره ده یا مینه د یهودو او نسوارو سره ده په دقې به ته نیولی کېږي بعضې خلک ډېر عجیبه وي مړه وي دا خلک نن سبا زموږ د علاقې خلک او د اسلامي تنظیمونو والا لیوني دي دا په څه پوهېږي اصل خلکو انګریزان دي سپوږمۍ ته وختل او اسمان ته وختل زمونږ یو استازو هغه به فرمایله وی ښځه هغه سپوږمۍ ته وختله او موږ مسلمانان عرش ته وختو رب العالمین سره میلاو شو نو تا څه چلو کړه ته چېرته وشو تا نه خو هېڅ هم جوړ نه شو او شیخ ګورمان صاحب رحمت الله علیه به فرمایله وی که اسمان ته وختل نو ټپوسان ترې نه جوړ شو ته رب العالمین سره میلاو شه سجده کېده او په حقیقو معنو باندې سره کېده رب العالمین سره به ستا په یو سجدې باندې ملاقات وشي نو که ستا په زړه کې دوستي وه یا دې په خوله باندې دوستي وه په دې به تا خامخا رب العالمین نیسي که ته دوستي د کفارو سره او غیارو سره په زړه کې دننه پټه ساتي ملګرو نه شرمیږي د خپل تنظیم والاو نه شرمیږي د خپلو والدینو نه شرمیږي یا د خپلو خپلوانو نه شرمیږي لیکن دوستی د اندوانو سره ساتي دوستی د یهودو نسوارو سره ساتي دوستی د کفارو سره ساتي د غیر دینو سره ساتي رب العالمین به تا په دې باندې خامخا نیسي او د دې حساب به د سره کوي شپږم معنا بعضو علماو دا کړې ده یو انسان ته دک ورسېده بیماري ورته ورسېدله بل څه خفګان ورته ورسېده که دی ښکاره کوي او که پټی رب العالمین به د سره حساب کوي دته به اجر ورکوي یو سړی دی هغه ته بیماري ورسېدله او زړی خفه شو پریشانه شو دا خفګان دکې دننه دی ښکاري نه رب به اجر ورکوي یو ماشوم یې مړ شو والدین وفات شو بل څه وشو رب العالمین دته د اجر خامخه د انسان ته ورکوي او د اجر ضایع کیږي نه او چې کم مصیبتي یا خیري هغه به دته میلاویږي لکه حدیث پاک کې راځي او دا حدیث زه اکثره زیاته ویم نبی پاک علیه صلات وسلام فرمایي چې د مؤمن بنده حال ډېر عجیبه دی ډېر زیات عجیبه دی که دته مصیبت ورسېده دته تکلیف او دک ورسېده او د په هغې باندې صبر وکړه بیا هم اجر دی او که دته نعمت میلاو شو راحت او سکون میلاو شوه خوشحالي میلاو شوه او د پې شکر ادا که بیا هم ورته اجر دی رب العالمین مؤمن ته په هر حالت کې اجر ورکوي لله ما فی السماوات و ما فی الارض لله خاص د الله په اختیار کې دي جلالین فرمای خلقنا ملکنا و عبیدنا ملکم د الله دی خلقتم الله کړي پیدایشم الله کړي او موږ د الله غلامان یو موږ د الله بندگان یو رب العالمین ته موږ عبادت کو او سر ورته په سجدې باندې ږدو په دې باندې فخر کو رب العالمین به په دې باندې موږ ته کامیابي را نصیب کړي لله خاص د الله په اختیار کې دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي و ان تبدو که تاسو ښکاره کوئ ما هغه خبرې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا یې پټوئ هغې لره یحاسبکم حساب به کوي تاسو سره به په هغې باندې الله تعالی رب العالمین فیغفر لمن یشاء بس بخنه کوي چاته چې خوښه شي او چاته چې وغواړي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاله چې وغواړي د الله خوښه ده د الله بادشاهي ده
بعض اوقاتو کې به انسان ګناه کړي لیکن پټه به کړي ګناه به کړي توبه به وستي رب العالمین باغتا پاغي باندې اسم نووي رب العالمین باغتا مغفرت وکي او بخنه به وکي او بعض وخت کې به انسان نیک عمل وکي لیکن نیک عمل کې به ریا وي نیک عمل به کړی د بل چا د پاره نو داغه نیک عمل بم بربادي لہذا که څه کوي که نیک عمل کوي او که بد در نه وشي رب العالمین ته خامخا متوجه کیږي نیک عمل دی وکړل رب العالمین ته په جارا شي چې الله ما وکړل خو ډېر کمزورې دی رب زما عمل ته مګوري الہ العالمین د خپل فضل او کرم او د احسان د وجې دا زما عمل قبول کی اگر که نشته اگر که کمزورې دی اگر که ډېر ضعیف دی او چې کله دی ګناه وکړه بیا هم رب العالمین ته په زارۍ او منت شه چې الله زه خو ډېر کمزور یم زه خو ډېر ضعیف یم او زما اعمال ټول کمزوري دي دا عمل رانه بد وشو ستا نافرماني رانه وشوه د نبي پاک علیه صلات وسلام نافرماني رانه وشوه ربه ته مې معاف کړي رب العالمین غفور الرحیم دی بل ځای کې فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ای زما بندگانو هغه کسانو چې تاسو زیاتی کړې په خپلو ځانونو په سبب د ګناهونو لا تقنطوا من رحمت الله مه نا امیده کېږي د الله د رحمت نه مه نا امیده کېږي یو حدیث کې راځي که دومره ګناهونه دې وشول چې د ځمکې دا خلا ډکه شوه بیا هم مه نا امیده کېږه رب ته ورشه رب ته متوجه شه په یو سجدې او په یوې توبې رب ته هر څه معاف کوي لیکن جب تک سانس ہو اس وقت تک چاند سے چې سو پورې د ساوي خو لیکن د سا ګوره پته نه لګېږي ان قریب دا سا ختمېدونکې ده ان قریب دا زمونږ زندگی ختمېدونکې ده بیا زما توبه بیا زما آه او زارۍ بیا زما جړه نه قبلیږي نن مونږ ته هر څه قبلیږي فیغفر لمن یشاء بس بخنه کوي چاته چې خوښه شي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاله چې خوښه شي او وغواړي والله د الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قدرت لرونکی دی بس دی بیا ګوري لله خاص د الله په اختیار کې دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه فی الارض چې په ځمکو کې دي وَإِن تُبْدُوا کتاسو ښکاره کوئ ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه او یا یې پټوئ هغې لره یحاسبکم نو حساب به کوي تاسو سره به په هغې باندې الله رب العزت فیغفر لمن یشاء بس بخنه کوي چاله چې وغواړي ویعذب من یشاء عذاب ورکوي چاله چې وغواړي والله دا الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب العالمین زمونږ د غسایات زمونږ د ملګرو د تکلیف او زمونږ د ملګرو دغه ناسته چې بعض ملګري ډېر په تکلیف راځي د دنیا په مشاغلو کې دي او د دنیا په کارونو کې ستړي شوي دي بیا هم ستا کتاب ته کښېني ډېر په مینه محبت الہ العالمین دغه عمل د دوی نه قبول کړي رب العالمین د عمل زمونږ د ټولو نه قبول کړي الہ العالمین دغه نیک عمل زمونږ په هغه ځای کې په کار کې کوم کې زمونږ اړخ لګېږي رب العالمین کوم ځای کې چې تا سره ملاقات کېږي او که په کوم وخت کې چې زمونږ سترګې د دنیا نه پټېږي او آخرت په طرف را روانېږو الہ العالمین که ملګري څه حاجت وي څه مشکل وي څه قرض وي په دنیاوي یا څه نور څه کې مبتلا وي د هر چا په رب العالمین په مشکلاتو باندې ته عالم او علیم بذات الصدور رب العالمین ټول ملګرو حاجتونه او مشکلات د خپلو خزانو نه پوره کړي الہ العالمین که ملګری بیماری یا کور کې څه بیماری وي الہ العالمین ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي رب العالمین موږ د ټولو ګناهونو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامو نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د کفر او شرک نه بچو ساتي رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د غیبتونو او دروغ ویلو نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د دوکو او د غدارو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د سودخورۍ او د حرام خورۍ نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د هرې ګناه نه لرې وساتي رب العالمین موږ ته داسې نیک اعمال نصیب کړي چې ته رانه راضا شي په هغې باندې الہ العالمین زمونږ نیک اعمال ته قبول کړي رب العالمین زمونږ دعاګانې ته قبول کړي رب العالمین زمونږ استخاري او توبې ته قبول کړي رب العالمین زمونږ اعمالو ته مه ګوري الہ العالمین خپل فضل او کرم او احسان د وجې په موږ باندې مهربانه شي رب العالمین د خپل فضل او احسان او کرم د وجې نه زمونږ دنیا او آخرت ښایسته کړي رب العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه
فرمایه ده تر مرګه پورې په دغه ایمان باندې مونږ قایم او دایم وساتي. رب العالمین زمون خاتمه په ایمان کې، رب العالمین زمون خاتمه په ایمان کې. الہ العالمین مونږ ته دعا چل نه راځي، دعا طریقه نه راځي. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د امت دپاره کومې د خیر دعاګانې غوښتي، الہ العالمین پای کې زمونږ بھرپور حصه وکړي. رب العالمین هغه زمونږ په حق قبوله کړي. رب العالمین نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د کومو شرونو نه پناه غوښتې ده، رب العالمین هغې نه مونږ ته هم پناه نصیب کړي. الہ العالمین چې کله مرګ راځي، مرګ د شهادت مونږ ته نصیب کړي. رب العالمین چې کله مرګ راځي، د ایمان سره مرګ مونږ ته نصیب کړي. او رب العالمین چې کله مرګ راځي، د مرګ نه مخکې داسې توبه مونږ ته نصیب کړي چې زمونږ ټول ګناهونه مونږ ته معاف شي. الہ العالمین چې کله مرګ راځي، اخیره کلمه او اخیره وینا دا زمونږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ان شاء الله سبا کوشش کوو چې صورت هم ختم کو او درس هم اخیری سټاپ کو. نو ملګرو نه درخواست چې په ټیم باندې راشي او نو ملګري ځان سره راولي. الله ټول خوشحال لري. خیر ته مخلي تکلیف معاف کړه کده وګورئ چې زموږ خیال نه کلم خیال شي. السلام علیکم. زه خپه کېږم چې رښتیا خبرې تم ډرایور سره ستړی ستومان راشي. دا درس په چا باندې بوج کېنه ډېره زیاته ښه زه الله دې خوشحاله لره. الله دې السلام علیکم. السلام علیکم. السلام قالي ته څنګه ماشاءالله څنګه ښه او کنه کړه دې مکه د اخره کې ګوران شوي. السلام علیکم. خیر دا پیژنې نه اوس به چټي شي کنه د خامخا ویني چټیانو کې خپه باندې سره درسونه سره نه لګي پته نه لګي څنګه چې دوی د اخر د چې په صرف د ترجمه ټیم نه مناسب راځي او نور بدوی نه راځي وای بیا خو نه راځي چې دا وای نازه خورده په بیمار زه خو روزه کې مدلته یم، زه خو تراویح مدلته کوم که خیر ته تکلیف به نه راځم. 15 اپریل باندې دا شروع دی څه شي ان شاء الله دوره شروع کیږي. الله دې توفیق ورکړي مولانا. الله دې چترې می دلته ده. السلام علیکم. خیر خدای دې برابر دا نر سره دا ګوره غیر حاضرې نه کوي. دا نو ټول پټیږي ویل د موږ په دې سیټ باندې ووم زه خدای نه څنګه پټیږي سره مره بس هغه به کېږي دا کوئ. دا د رب العالمین خبرې دي، په دې باندې ځان پوهه کول دي. هغه هم الله کلام دی راغلی وي. په کوم وزم داسې وزم نه دقه شان وزم د سید مختار صاحب کمرې باندې به وزم بوټانو یې ملته پراته دي. نه هم داسې اوږده وزم او دا هم صحیح ده. هلته هغه لاندې کانې خراب شوي دي. ما څه پته ده ما سره لږې پیسې زیاتې راغلي چې د چا نه راغلي دي او ښه هم راته نه سره بس ما پرې راکوه هغه مه په صدقه کوه که زما خپل یم ما ته به حق راورسېږي او که ستا صدقه شي هم ستا به ثواب ما در بخلي مړه